راشد خان وایي افغانستان باید د کرکټ د لا ښه کېدو لپاره یو لوی لیګ پیل کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شل اوریزو سیالیو کپتان راشد خان وایي چې د افغان کرکټ د لا پرمختګ او غوړېدو لپاره باید د افغانستان پریمیر لیګ سیالۍ پیل شي. راشد خان د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ټینګار وکړ چې د لوی تجارتي لیګ په پیلېدو سره به د افغانستان کرکټ ډېر پرمختګ وکړي. هغه د بیلګې په ډول د بنګلادیش یادونه وکړه چې د شل اوریزو سیالیو له پیل کېدو وروسته یې کرکټ ډېر تغییر کړی دی. راشد خان وویل چې د دغه لوی تجارتي لیګ پیلول دومره لویه پانګه نه غواړي او په خبره یې افغان کرکټ بورډ په خپلې بودیجې سره یې هم کولی شي. د افغانستان کرکټ پریمیر لیګ څو کاله مخکې په متحده عربي اماراتو کې وشو چې لا یې دویم سیزن نه دی شوی. افغان کرکټ بورډ په یو تازه اقدام کې اعلان کړی چې د دغه لیګ لپاره مالي ملاتړو ته ضرورت لري. راشد خان وویل چې په دا ډول لویو تجارتي لیګونو کې به افغان ځوان استعدادونه له نړیوالو لوبغاړو او روزونکو سره یو ځای لوبې کوي، نوې تجربې به ترلاسه کوي او له دې لارې به افغان کرکټ ښه استعدادونه پیدا کړي. هغه وویل چې داسې هیڅ کوم خنډ نه لیدل کېږي چې د دغه لیګ د پیل مخه دې ونیول شي.